ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ډیر پوره دین دی او فرمایي چې کله په انسان باندې مصیبتونه راشي نو دا به وایي اللهم رحمتك ارجو فلا تکلني الى نفسي طرفة عین. الله رب العالمین ځان ته مې مه حواله کوه چې زه خپل مشکلات حل کړم. زه نشم حل کولی تر څو چې ته زما مشکل حل نه کړي. الله چې د سترګې په رب برابر دی که زه ځان ته پرېښودلم ګوره زه هېڅ هم نه یم. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ایمان د منارونو د سکون هم ډېر لوړ او پوچت اندازه باندې دی او بیا مو رب العالمین مه پرېږده ګوره زه د خپل ځان دپاره هېڅ هم نه یم. د خپل الله ته وایه یا الله ستا شکر دی الله ماله دین را نصیب کا الله ماله علم را نصیب کا الله ما دینداره کا الله ما خپل دوست ساز کا الله ګناه کرکه مې په ړه کې واچوه. ته دې خپل الله ته وایه که نه کله کله وایه ولې تا محمد رسول الله په کلمه کې نه دی ویلی مؤمنه وروره واصلح لشاني كله لا اله الا انت. الله ټول کارونه مې سم کوي. الله د ډوډۍ غم وکړه الله د بچي غم مې وکړه الله د کور غم مې وکړه الله تا سره تعلق دی غم هم راله ته وکړه چې تا سره مې دوستي شي. الله رب العالمین ټول مشکلات مې حد کړه الله ګناه سه مې کرکه پیدا کوي. الله زما مؤمنانو ورونو د الله رب العالمین سره نږدې شي د الله د نبي د دین سره نږدې شي. دا حدیث به ویلی شوي زه په دې باوریم چې ډېر مؤمنان به ناست دي لیکن زما هغه ورور به نن ډېر خفه چې دې حدیث ته یې پرون غوږ نه وي ښودلی. زما خویندې به نن ډېرې خفه وي چې رښتیا د الله څخه تعلق په کار دی. عالم به درس کولو موږ به ټوقې خبرې کولې موږ به خپل چی باندې بوخت. ورونو دا ډېر په کمو کلو کې د رسول الله د دین خدمت کېږي. دا فرض کې نه کېږي. دا ایماني او اسلامي او اسماني او الهي پروژه راغلې ده او موږ او تاسو د نوي پروژو دپاره څومره منډې وو څومره واسطې کوو څومره روپۍ لګو. یو د عادي سړي دپاره دومره ستارخان ډک کړو چې د پاسېږي یو لوښی داسې نشته چې څوک وایي د ده نه خوراک شوی دی. زه غرمې چېرته لاړم درې دیرې ډکې وې. ما چې د مدرسې په رابطه خبره وه چې د مدرسه کامیابول غواړي وی مولوي صاحب راځه ډوډۍ وخوره. ما مولوي صاحب ډوډۍ خوړلې ده نو دننه کېناستم ستارخانونو کې لوښی نه ښکاره کېده چې مړۍ پکې کمه وي. زه پوه شوم ما دا قاري صاحب څه شوي دی پروژې والا راغلي هغه سم لږه خبره کړله 2 پروژې راله راکړل. دا د الله رب العالمین پروژې تقسیمیږي او زما ورونه ورله نه راځي زما خویندې ورته غوږ نه ږدي. زما ځوان رور د فیسبوک شیشه باندې ګوته لګولې ده او مولوي صاحب حدیث وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رواه البخاري ومسلم و فلان و فلان. زما ورور بخاري نه پیژني زما ورور حدیث نه پیژني زما ورور د محمد رسول الله د لور او د زوی نه دی خبر. زما ګرانه وروره په کومه لار روان خیر دی راشه جومات ته غوږ کښېږده. کوم درته د خپل ځان دپاره پیسې وغوښتلې سبا مه راځه که درته هم د ځان دپاره احترام وغوښته مه راځه که درته ویل چې کیلو ټماټر راوړه مه راځه خو چېرته الله الله جنت جنت جهنم نه ځان وساتئ نو دې باندې خو تم قانع چې دی کې خیر دی که